دوستانو قرارداد یا کنټراکټ د ټولو کاروبارونو اساس جوړوي. څومره چې کاروبار تاسو ګورئ په افغانستان او نړۍ کې اساس قرارداد یا کنټراکټ دی. نو هیله مې دا ده چې دا موضوع تاسو جدي واخلئ. په افغانستان کې 80% څخه ډیر شرکتونه بدبختانه د قرارداد د نشتون سره مخامخ دي. مشخصا واړه شرکتونه چې کله یو شخص هایر کوي او یا هم پارتنرشپ کوي او یو کاروبار په ګډه پیلوي دوی قرارداد سره نه کوي، همدغه ده چې دوی دوستي او ملګرتیا په پای کې بدبختانه په دښمنۍ تبدیلیږي. نو هیله مې دا ده چې تاسو دا موضوع ډیره جدي ونیسئ او دلته ما څو مشخص وړاندیزونه راټول کړي دي تاسو سره شریکوم چې په اسانه طریقه یو قرارداد ولیکئ. دوستانو مخکې له دې چې تاسو قرارداد ته ولاړ شئ دغه 15 عناصر حتما په نظر کې ونیسئ. دا ډیره مهمه ده. تاسو چې چا سره قرارداد کوئ لومړی د هغه ظرفیت یا کپاسټي وګورئ چې دغه شخص د دې وړتیا لري تر څو تاسو سره قرارداد وکړي. یعنی عمر د 18 کالو څخه ډیره ده، که چیرې عمر د 18 کالو څخه کم وي تاسو هغه سره قرارداد نشئ کولی. دوم دغه سړی ذهني روغ دی او که نه دی. که چیرې روغ و ورسره پر مخ لاړ شئ او که چیرې لیونی و د قانون پر اساس لیوني سره قرارداد نه کیږي. دریم که چیرې د کوم شرکت استازي سره تاسو قرارداد تړئ نو تاسو دا باید معلوم کړئ چې دغه شخص چې تاسو ته معرفي شوی باصلاحیته ده او که نه. که چیرې باصلاحیته و تاسو ورسره قرارداد وکئ او که چیرې نه و نو قرارداد ورسره مه کوئ. نو لومړی هم دا ده چې د شخص ظرفیت وګورئ. په دوو برخه کې په قرارداد کې خواوې ډیرې مهمې دي. حد اقل باید دوه خواوې واوسي. که دوه نه ډیر وي مشکل نشته، ولې دوه خواوې شرط دی. یو ته آفرر وایي بل ته آفري وایي. څوک تاسو ته آفر کوي پیشنهاد کوي مقابل لوری هغه مني او یا هم ردوي. که چیرې ومنه خواوې پوره کیږي دا قرارداد تاسو کولی شئ چې وکئ. دریم په قرارداد کې میوچوال اګریمنت او یا هم د جانبانو توافق دی. قرارداد د زور په اساس نه کیږي. که چیرې تاسو چا سره قرارداد کوئ د مقابل لوري تفاهم او موافقه ډیره مهمه ده. څلورم د قرارداد حقوقي بڼه ده، لیګالیټي ده او قانوني اساس دی. هر هغه کاروبار چې تاسو کوئ هغه باید قانوني بیس ولري. که چیرې تاسو د یو غیر قانوني کار لپاره قرارداد تړئ هغه قرارداد بیا مریو الاجرا نه دی، نه تطبیقیږي. مثلا که چیرې تاسو د یو چا د قتل لپاره یو قرارداد وکئ، که چیرې تاسو د الکولي مشروباتو کاروبار کوئ، د شرابو کاروبار کوئ او یو چا سره قرارداد تړئ د افغانستان د اساسي قانون او د تجارتي قوانینو پر اساس باندې دا کار منع دی. که چیرې د اختطاف موضوع وي، د غلا موضوع وي، د قاچاق موضوع وي، دا هغه موضوعات دي چې په قانون کې منع دي او په دغه برخو کې که چیرې تاسو چا سره قرارداد کوئ ستاسو قرارداد حقوقي بیس او اساس نه لري. نو هر هغه کار چې تاسو کوئ دغه کاروبار حقوقي بیس او اساس ته هم وګورئ. پنځم ډیره مهمه ده ستاسو دا کنټراکټ باید په منظم شکل لیکل شوی وي. یعنی یو منظم پراپر فارم باید ولرئ. تاسو مشخصا په دریو برخو کې ډیره مهمه ده. اول د جایداد او کاروبار چې هر څوک کوي، تاسو کور اخلئ، کور خرڅوئ، په کرایه اخلئ، اجاره اخلئ، هر رقم د کور په برخه کې د جایداد په برخه کې تاسو باید حتما لیکلي قرارداد ولرئ. دوم په هغه موضوعاتو کې چې عمر یا دوام د یو کال څخه ډیر وي او یا هم یو کال وي، هر هغه فعالیت چې تاسو پیلوئ چې د یو کال او یو کال نه ډیر وي نو تاسو باید حتما قرارداد یا کنټراکټ ولیکئ. دریم د ګارانټي او ضمانت په برخه کې که چیرې تاسو د چا ضمانت کوئ او یا بل څوک ستاسو ضمانت کوي او یا یو څوک تاسو ته یو ضامن معرفي کوي نو په دغه برخه کې اګریمنټ یا کنټراکټ ډیره مهمه ده.